د ننګرهار سیمه ییز تخصصي روغتون سره د جی پی اګو موسسې له لوري د طبي وسایلو مرسته وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي وایي دا مرسته د ننګرهار سیمه ییز تخصصي روغتون د مور او ماشوم او بیړنیو واقعیاتو څانګو سره شوې چې 50 کلمه طبي وسایل او مصرفي مواد پکې شامل دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست سره د سیمه ییز تخصصي روغتون د مور او ماشوم څانګو او د عاجلو واقعیاتو لپاره د جی پی اګو دفتر له لوري د 50 کلمه بېلابېلو طبي وسایلو مصرفي موادو مرسته وشوله چې مجموعي قیمت یې 6,000 امریکایي ډالر کیږي. ننګرهار سیمه ییز تخصصي روغتون نه یوازې د ننګرهار او ختیځ زون ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي بلکې دغه زون سره ګاونډیو ولایتونو ناروغانو ته چې دې روغتون ته مراجعه کوي هم خدمات وړاندې کوي او دغلته په ډېرو برخو کې اړتیا لیدل کېږي. موږ د جی پی اګو دفتر د همکارۍ مننه کوو او په نورو ادارو باندې هم غږ کوو چې دغه روغتون سره په نورو برخو کې خصوصا په درملو او طبي وسایلو کې مرسته وکړي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو دغه راز له دې مرستې د مننې ترڅنګ د نورو ورته همکارۍ غوښتنه وکړه څو د روغتیايي خدماتو د لا ښه کولو لپاره ګټور وګرځي.